ډېر زیاته شکریه ادا کوم ستاسو د ټولو او خصوصا د خپلو مشرانو مېلمنو چې د دومره مصروفیاتو باوجود په دې ګرمۍ کې راغله او دلته د پښتنو سره د پښتو مینه یو ځای کړه او دغه لختې راغله یو سیلاب یو سیند جوړ شو د پښتنو د مینې بیتاب صاحب په حق د زمونږ منورینو ډېر څه وویل موږ واورېده خو زه به صرف یو خبره وکړم چې انسان ته حواس خمسه چې دي ظاهره د دې نه باطني حواس هم پنځه په هغې کې تخیل وهم شامل دي هغه تخیل دی چې د هغه تخیل په بنیاد باندې د په چاک کې باطني خوبۍ وي هغه ولیدي او هغه موږ ته په ډاګه کړي دغه باطني خوبۍ هغه څوک ني چې دغه باطن صفای ځکه په آینه کې چې ګورې څه څنګه نو اقشانې بخکاري نو دا د بیتاب صاحب هغه ظاهر او باطن صفایي وه چې موږ د دې ثوابۍ د سیند د غاړې د 11 منورینو سره داسې اشنا کړو چې لکه موږ چې د ټول عمر د هغو سره ویستلی د هغو هر یو صفت د هغو هر یو خوبي موږ ته په ډاګه هم باطني او هم ظاهري زه په ډېر افسوس سره یو خبره کوم ما ته نو پکاره زمونږ مشر څو خبرې وکړې د هغې سره جزوي اتفاق زما ډېر زیات دی خو 100% اتفاقو سره زما ځکه چې زه اینم هغه باطني هیڅ ومینم زما په تباهۍ کې ډېرو خلکو لاس کړی دی په هغې کې زما خپل کسانو مو د بهر نوم راغلی دي دا زه یوازې خپل ځان نیم تباه کړی زما په تباهۍ کې هر چا لاس سوال دی که موږ د پاکستان په هسټرۍ باندې نظر واچو نو 1 یونټ چې جوړېدو د هغې ډراپ چې تیارېدو نو هغه هم د پنجاب نه تیار شوی نو زه دا نشم ویلی چې موږ چا نه یو البته زه د دې سره مکمل اتفاق کوم چې د باچا خان هغه 10 نکتې چې په هغو باندې به څوک خدای خدمتګار جوړېدو هغه به په قسم خور د په هغې کې دا وه چې موږ به د خدای د مخلوق خدمت کوو موږ به د خدای مخلوق د هر چا په هغې کې د ذات پات په هغې کې نه د خدای د مخلوق په هغې کې بلکې ځناور هم راځي په هغې کې هر څو راځي خو موږ هغه لار پرېښوده په هغې کې یوه دا هم وه چې موږ به د او د دولت لالچ نه کوو اوس دې موږ په خپل ګریوان کې سردن نه کوو چې موږ په عهده پسې څه کوو خپل قام پسې هم دغه کوو دا داسې نه ده چې هر څه په موږ کې دي خو زموږ د ټولو بدقسمتي دا ده چې په کوم ځای کې د ګوتې ښودو ځای نه هر څوک پکې ګوته ږدي موږ د هغو 2 اصولو چې په عهده باندې او په مال باندې هر څه کوو دا زموږ بیماري ده موږ د بل دپاره هر څه کوو موږ په هر څه ځکه کم علما چې راغلي دي په دې خاوره باندې پاتې شوي دي د هغو ټول دنیا ته دین خول دی هغو د صبر او برداشت ماده په خلکو کې پیدا کړل په هغو کې داسې حساب دی خو لیکن هر څه راځي د دنیا کاڼي چې راځي په موږ ورېږي زموږ جغرافیه یې خرابه کړه زموږ هغه جغرافیه چې زموږ د ځنګلونه زه د سوات یم او ماته د خپل کلو هر ځای معلوم دی چې زموږ ځنګلې څومره ښکلې وي زموږ ځنګلې تباه شوې زموږ سیندونه تباه شو ته که فرض که وګورې لاړ شې نورو ځایونو ته زموږ جغرافیه زموږ هسټري هر څه تباه شوي دي او د دې ذمهواري موږ په نورو نه اچو په خپل ځان باندې اچو موږ په خپلو منورینو باندې اچو موږ په خپل ځان باندې زه د دې ځان ذمهوار ګڼم چې آیا ما د باچا خان په فلسفه باندې کوم حد پورې عمل کړی
ځکه زه د پښتون سټیټ فدریشن د طرفه د کالج صدر پاتې شوم الیکټډ صدر زه په یونیورسيټي کې د پښتون سټیټ فدریشن جنرال سیکرټري پاتې شوم ما د باچا خان د ټولو نه اتنټیک بایوګرافي ډیجیټل ټولګر چې لیکله هغه ما ترجمه کړه او په هغې باندې زه ورسېدم چې په موږ کې خپلو کې داسې بیماري شته چې هر طرفه چې موږ ولنریبل یو او ولنریبل د دې طرف چې کوم طرف ته غراضي په موږ باندې راځي نو زه په خپل ځان د دې ذمہوار ګڼم د نور نه ګیله نه کوم ځکه چې زه په خپل رنځور شوم نو ماته به هر قسم جراثیم راځي زه ستاسو وخت نه علم ستاسو ډېر یو پیر بیا شکریه ادا کوم چې تاسو رالو خپل وخت ورکو مهرباني ډېره زیاته مننه محترم سید محمود احمد صاحب ټول جذبات به زه خپله یوه کته کې کوشش کوم چې رابند شي چې څه زموږ خپله ناپوهي ده سخت کاریان مو ډېر دي څه زموږ خپله ناپوهي ده سخت کاریان مو ډېر دي په غړېدلو سترګو تل له فریب جال ته رسو د رور وجل اډو څه ګران نه څه بل څه وایه مونږ پښتانه خو په هر څه کې سم کمال ته رسو او محترم سید محمود احمد صاحب د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن د باچا خان باندې چې کوم ډیجی ټنډولکر کوم کتاب په انګریزي کې لیکلو نو هغه حاجي صاحب په پښتو کې ترجمه کړی او د پنشن په پیسو باندې هغه چاپ کړی دی او باچا خان مرکز ته ویډیا ورکړی دی هغه کې هغه صرف لسل کتابونه ځان سره یې خېدي او ټول هلته کې مرکز ته ورکړي عملی نمونه د باچا خانه او یا د باچا خان چې کوم ښودلې سبق و سی ډي اے نه یو انسان ډایرکټر ریټایرډ شي او تر ریډیو پاکستانه پورې پیاده ځي ګاډی نه لري آیټ کې کور جوړوي نو په سوات کې خپل باغونه خرڅوي او دلته کې خپل کور جوړي دغه عملی خلک ډېره زیاته مننه سید محمود احمد صاحب